ټي ټي پي معامله هم هلته ده د فوجانو سره ده. هغه وسلواله ډلې چې د پاکستان په لمن لاندې دي بلوچستان روان ده، هغه ته کنټرولوای نه شي. دغه سیاستونه ناکام شو. څومره ناکام شوي دي؟ هغه کشمیر هم ترې وتلی ده، ځکه هند رغنده سیاست وکارو. هغه ډلې چې نړۍ ته ګواښ دي د هغې په کنټرول دي. پاکستان تش جیب ده، جیب یې تش، قرضداري ډیره. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو سلامونه هرکلی. تاسې سیاق ګورئ او زه عابد احساس یم. د نن په خپرونه کې پر دې باندې بحث کوو چې پاکستان د خبرو اترو په میز کې ولې په شاتګ کوي، ولې خبرې اترې د پاکستان سره نتیجې ته نه رسیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پاکستان له برید وروسته په قطر، ترکیه او سعودي عربستان کې خبرې وشوې. له دې اخوا په نورو نړیوالو سټیجونو باندې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په اړه باندې بحثونه وشول، خو پاکستان سره ولې نتیجې ته نه رسیږي؟ آیا دا خبره سمه ده چې پاکستان یوازې په خپلو شرایطو باندې ولاړ دی او هغه خپلې غوښتنې چې لري همغه غواړي چې تطبیق شي؟ اسلامي امارت د دوی غوښتنې په زغرده باندې رد کړي دي، ویلي دي چې دغه غوښتنې د عملي کېدو وړ نه دي، د منلو وړ نه دي. همدارنګه د پاکستان سره د خبرو اترو او د وروستیو سیاستونو په برخه کې دوهم بحث د وسلوالو ډلو دی چې هغه د ټي ټي پي د جګړې موضوع ده چې د پاکستان لخوا د افغانستان اسلامي امارت ته هغه راجع کیږي او د دوی نه پې غوښتنې لري. همدارنګه د اسلامي امارت لخوا د داعش موضوع ده چې هغه په پاکستان کې دوی ادعا کوي چې په پاکستان کې دي او له پاکستان څخه تمویل کیږي او په افغانستان کې چې څومره پیښې رامنځته شوي دي د دې ټولو سرچینه پاکستان ته رسیږي. په افغانستان کې د ټي ټي پي دپاره په افغانستان کې د داعش دپاره د قدم ایښودلو ځای څومره شته دی؟ همدارنګه په قبایلي سیمو کې که پاکستان دا هڅه کوي چې د داعش د جګړې په سر باندې بیا یو ځل نړیوالې پروژې ترلاسه کړي، سیمه نا امنه کړي، د سیمې پرمختګونه وننګوي، څومره په افغانستان کې دوی ته د قدم ایښودلو ځای پاتې دی؟ او په قبایلي سیمو کې چې همدا مهال د ټي ټي پي لخوا جګړې روانې دي، هلته څومره داعش ته د خپل ایښودلو یا د قدم ایښودلو ځای شته دی؟ دا هغه مسایل دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې په خبرو کې بحثونه پیښ شوي دي او دغه بحثونه نتیجې ته نه دي رسېدلي. بله موضوع دا مطرح کیږي چې پاکستان غواړي د امریکا او د چین د رقابتونو څخه په سیمه کې ګټه پورته کړي او په دې باندې یو بل تجارت وکړي، د دې دپاره سیمه نا امنه کړي، په سیمه کې نوې جګړې رامنځته کړي او د دغه جګړو څخه ګټې وټې وکړي. د دې مسایلو د بحث لپاره را سره په سټوډیو کې د اقتصاد خپرندوی مشر ښاغلی محمد آصف ننګ صاحب دی. ننګ صاحب تاسو ته سټوډیو ته هرکلی وایو. سلامتې، سلام وړاندې کوم تاسو ته او درنو لیدونکو اوریدونکو. بحث که له دې راپیل کو ننګ صاحب چې ولې پاکستان د خبرو اترو په میز کې شاتګ کوي، ولې تر اوسه پورې د دوی سره خبرې اترې نتیجې ته نه رسیږي، په داسې حال کې چې دریځونه ډیر واضح دي. که هغه د ټي ټي پي په اړه د پاکستان غوښتنې دي هم دلته پې دریځونه واضح دي او د ډیورنډ کرښې نه اخوا هم دریځونه روښانه او واضح دي. ولې خبرې اترې نتیجې ته نه رسیږي؟ منځګړي مو نه توانېدل تر اوسه پورې او پاکستان د خبرو اترو په میز کې تر اوسه پورې له هغه خپلو غوښتنو نه یو قدم شاته شوی نه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپېڅلې نامه. د پاکستان اصلا جوهري مسلې چې دي هغه په خپله پاکستان ته ډېرې سخته دي. یعنی پاکستان داسې مسلې چې په اصطلاح د پاکستان د نجات لپاره دي، دوی په خپله د یو ناممکنه مسایلو په توګه بولي. مثلا پاکستان نه پیږي چې اقتصاد خپل سره رقم ورغوي، نه پیږي چې سیاسي ثبات له کومو لارو نه قایم کړي او هم په اصطلاح له نورو اطرافو سره د تعامل لپاره له څه شي نه کار واخلي، مراوداتو نه، مثلا د سازش یا کمپرومایز سیاست غوره کړي او یا په اصطلاح څه داسې ثوابت وضع کړي چې په هغو باندې د ده ملک وچلېږي، د ده نظام وچلېږي.
دا څو مسلې په پاکستان کې دي، یعنی دا د پاکستان د دوی خپله بنیادونه وایي. اوس راغلو دا چې مذاکرات او دا مسلې کېږي، زما په نظر دا ما ته په خپله یو داسې پریکټس ښکارېږي چې بې معنا ده. پاکستان اجنډا نه لري چې اوس دا یې کېږدي. اول دغه مسله. بله مسله یو څه چې د مذاکراتو خاص همدا میز ته راسم، پاکستان دوه مسلې لري. یو شروط یې چې دي تعجیزي شروط دي. داسې دوم دا ده چې هغه شروط یې د نیت پورې هم که نیت ته لاړ سو، دوی روغ نیت باندې مسایل نه مطرح کوي. د مسلو د حل لپاره دوی په مخ نه ځي. تعجیزي شروط داسې دي عابد صاحب چې ته په یو چا باندې شرط کېږدې چې ته له دې ځمکې نه دویم منزل ته ټوپ واچوه. دا تعجیزي شرط ده. په شریعت کې ممنوع شروط وایي، یعنی په پروتوکولونو کې، معاهداتو کې، په خبرو اترو کې، په دنیا کې ته داسې سټیج نشي پیدا کولی چې داسې تعجیزي شرط کېږدي او هغه جانب مقابل نه بیا بل مشکل هم شته. یو نظام د تی په رسمیت نه پیژني، اما شروط ترېنه داسې یو نظام غواړي چې هغه لکه په ټول په قوانینو باندې برابر وي، په نړیواله کچه رسمیت ولري، نو ته ترېنه هغه څه کوي. بل مادي اړخ زما په نظر که زه تا ته ویم چې ستا په جیب کې 10 روپۍ او زه درته ویم چې خامخا به ماته 100 روپۍ راکوي، نو دا افغانستان غوندې ملک نه دا امکان نه لري. بل یو شی ده چې یو شی دی غواړي، دی پیږي چې دا مثلا د ټي ټي پي په ارتباط باندې د شرط او شروط لري. دا د ټي ټي پي کاروبار چې دا له ده سره ده، په خپله له پاکستان سره ده، له فوج سره ده، استابلیشمنټ سره ده، همه غواړي له تا نه. اوس زه په خپله پیږم نه. زه په افغانستان کې مثلا که ما ته وایې چې دی راته مهار که، ناممکنه ده. دی ته کنټرول که، زه درته وایم چې دی هغلته ده. او بل یو برخه نظامی استراتیژیکه بحث هم ده، هغه د کوانټیټیټیو بحث ده. یعنی دا کې زه نقش نه لرم، تحلیل نه لرم، ارقام دي. د ارقامو ناحیې ته راځم. مثلا په دا شرط کې یو شرط دا ده چې تاسې د ټي ټي پي چې ده د افغانستان نه پاکستان ته ګواښ پېښ کړی ده، تاوان یې پېښ کړی ده، نو زه راځم تا ته دا په فورمولا کې اچوم. ریاضي فرموله ده. زه درته وایم ټول سرحد ریاضي شروع کوم. اول د منګه د 2640 کیلومتره سرحد، دا خو ټول په اصطلاح دا کرخه دا ټول تا بند کړی دی. په نوم هم تاسې یې ښی د بارډر د بارډر مرتبه ځکه د دوی له اړخه یادوم چې دا بیا په نظامی او په پلانګزارۍ کې کله چې ته وایې خطه، کله چې ته وایې چې بارډر، کله چې بله اصطلاح استعمال کې، بیا د دې قیمت باندې تا په قیمت یې ښی ده. مثال قیمت یې دا ده چې په دې بارډر رتبه یې ورکړې ده، په بارډر باندې دوی 100,000 عسکر ځای په ځای کړي دي. اما زما له اړخه زمونږ له اړخه بارډر نه ده، مونږ د خطي ارزښت ورکوو، ډیورن لاین. دا زما له اړخه چې اوس زه تعامل کوم، زما له اړخه فرق کوي. ته چې کوم نوم ورکوي د تا د بارډر دا قیمت تا ورکړی ده، د دې فرق لري. بل زه ریاضي ته د ریاضي بحث کوم. مثلا د ټي ټي پي عملیات وګوره، په بنو کې عملیات سوي دي، دیرې اسماعیل خان کې سوي دي، دیرې غازي خان کې سوي دي، هلته قاسم پورت ته نږدې په کراچۍ کې سوي دي، او دې ته ورته تی په پېښور کې پیدا کړه. زه د ارقامو په بحث کې زه اوس هېڅ تحلیل نه لرم، صرف ارقام درته ارائه کوم. د مرې د هیډ کوارټر نه چې دا کله دغه آی اس پی آر راپور ورکوي، د دوی په راپور کې راغلی دي چې 8 کسه د ټي ټي پي کسان وژل سوي دي، 15 کسه وژل سوي دي، 4 کسه وژل سوي دي. یا دا د ریاضي بحث ده. اوس دا خو کومه ډله نه ده چې 400-500 کسانو عملیات کړی وي. سوال تا نه دا کوم چې د دې ډیورن لاین نه تر دیرې غازي خان او اسماعیل خان پورې 100 کیلومتره لار ده، 1.5 سل ده، 200 کیلومتره ده. دا ټولو لارو کې هېڅ شی نسته، خاصدار نسته، فوجیان نسته، چوڼۍ نسته، بل شی نسته. دی راغلی ده، اپریشن یې کړی ده.
دا ریاضي چې خلاصه کم بیا تا ته وایم چې په میز کې دی ولې دا مهرباني. مسایل څه کوي نه. دوم دا ده چې د اپریشن کې چې کومه وسله کارول سوې ده د ټي ټي پي د مجاهدینو هغه خفیفه وسله ده. دوی ډیر کم ګرنیټ نه د نارنجک بمونه دا حتی ډیر کم دي. د سره کلشینکوف ده، توفانچو ده، پیکا حتی ډیره کمه کارول سوې ده. نو ته چې یوري ما درته ویل چې دا لاین ټول سیز ده، ټول د اغزن تار ده، مکمل ته نسې پې اوښتلی. زه ما 4-5 ځایه د دې لیدلي دي. بل کال چې زه تللی وم د سپینه شګه کې، نو سپینه شګه کې پخوا ما هلته چون وخت تېر کړی ده، زمونږ قرارګاوې وي پخپله د مجاهدینو په وخت کې مشر حکمتیار صاحب سره هغه منطقې ما لیدلي دي. دا قرارګاوې دي، غارونه دي د نورو مجاهدینو، د عربو، د دوی. دا اوس چې سیمې کوم لګولی ده د دې نه امکان نه لري چې اته سپی تېر سي، د نه پیشیانې تېرې سي. بیا داسې ډېرې منطقې دي چې دوی ماسې والدینه هغه ماینګزاري کړي دي، یعنې ډېر د په اصطلاح خفیفه ماینونه دي، ضد پرسونل چې ورته وایي دا یې کړي دي. ښه دروازې خو د موږ دروازې هم تابندي کړي دي، دروازې که 4 دي که 5 دي د موږ دا بندري دروازې هغه خو امکان نه لري چې په هغو باندې څوک تېر سي. نو زما عرض ده چې وسله دې ضعیفه. بیا تا دومره تعینات کړي دي چې هغه د دوی په اصطلاح باندې 100,000 کسان ته نه فوجیان، دا نور 8 قسمه 9 قسمه سیکورټي فورسز هغه بیل، هغه خو دي، خو طبیعي ده چې خپله وظیفه به کوي. نو ته څنګه نسې کولی چې د دې ستا استخبارات چېرته دي؟ په دې سیمه کې څومره ته ډېر قوي استخبارات ټیسنونه لرې، اما 5 کسه مجاهدین د ټي ټي پي هلته ته ورسره څه نسې کولی، بیا یې په ما اړوي. ښه په کراچۍ کې د کراچۍ خو ډېره لرې ده، دا خو له 2 صوبو نه تېرېږي په اصطلاح. نو زما په نظر ما ټول عملیات کتلي دي، داسې 60 عملیاته به زه د دوی درته وښیم د ټي ټي پي چې دا په 4-5 کسانو سوي دي او مات کړي دي ډېر کسان. نو زما په نظر ټي ټي پي معامله هم هلته ده د فوجانو سره ده، دلته هېڅ پیوند نه لري. بل د ټي ټي پي خرڅ او خوراک د اپریشن دا خو پیسې غواړي، سیمه ییزه تعاونات غواړي، دا ریاضي ده. دا تحلیل برخې ته نه ځم، خپل معلوماتو ته هېڅ ځم نه. یعنې زه د دې د فوج په معلوماتو کې درته ښایم چې دوی ویل چې پېښور کې په مثلا څه کې د ورسک شاوخوا کې عملیات یې 2 ورې وسو، دوی ویلي دي چې موږ پکې 8 کسه طالبان 5 کسه طالبان له منځه وړي دي. اصلاوي دا داسې واضح خبرې دي لکه 2 نو زما په نظر د دې مطالبه له افغانستان نه کول هېڅ منطق نه لري، لاجیک نه لري. که 5 کسه اوس خارجي امریکایان او انګریز او دا خلک کېنوي، هغه به در پورې خاندي چې وروره تاسې دا د چینایانو عملیات وښیي چې ویلې چې په چینایانو باندې برید شوی، هغه خو 3 کسه و. نو ښه تا د 3 کسانو ستا هغه دواړه طرف ته چې موټرې ورسره روانې وې له فلانکوټ سره 4 دې خوا ته 5 بخته پیکاوي، دا شکپې نصب، اطلاعات استخبارات دی بیل، او دا منطقه یعنی ډېر محدود ځای کې په تنګ ځای کې. نو د ګوریلا چریکي لحاظه یا ګوریلایي لحاظه هغه چې ته وګورې ما ته بالکل سوال نسته، زه یې درته حل کوم. نو زما په نظر دا یو. بل دا ده چې د ټي ټي پي هغه د رهبرۍ غړي چې دي هغه به زه ټول وښیم چې کوم منطقو کې دي. دا بلتستان، چترال او د کلاش او کالام دا منطقو کې دا لوی لوی ځایونه چې دوی په اصطلاح کنټرول کې لري، جغرافیه، نو خو د افغانستان نه کنټرولېږي نه. بل د ریاضي او بل تاسو ته ویم ویل چې په دې عملیاتو کې چې په کابل کې وکړو، ویلې چې موږ د حافظ ګل بهادر دغو او حافظ ولی دغو دا خلک موږ نابود کړي دي. بل په نکه کې هلته په کورو کې په ارګون کې هلته یې بمبارد وکړو، د کرکټ هلکان پکې لګېدلي وو. نو ستا خو اطلاعات هم صحیح نه دي. بیا دی جګ سو هغه د حافظ ګل بهادر ویل چې زه دلته یم پښتونخوا کې یم، د پولي اخوا کورونه عام خلک عملیه کوو. نو زما په نظر ښه استخباراتي مسلې کې د ضعف ده، اپریشنل مسایلو کې ستا په خپله ته مشکل لري. یعنې زه خو دغه عسکري ریاضي ده چې ته اوس چاته ووایې چې زمونږ فوج ده او دی اوس عاجزه ده، له دې سره هم زه نسم کولی. نو دا غوښتنه، مطالبه او تعجیزي شرطونه دا ټول
دا اړخ سره نه لګوي. او بل دا ده چې افغانستان ډیره همکاري کړې ده. افغانستان به حد همکاري کړې ده. جوړې به تاسو بیا د تیر کال نه بل کال د افغانستان د مشرتابه لخوا د فتوا ورکړل شو. دوی بیا پیغه باندې ویل چې دا صحیح نه ده، اوس بله فتوا غواړي. باوجود د دې ټولو بندشونو ټي ټي پي چې دا یو ارمان ده، ټي ټي پي چې دا یو مکتب ده، ټي ټي پي چې دا یو لوی پټیاره کې نفوذ ده. او د دې ټولو دلایل هم شته چې ولې ټي ټي پي نظام غواړي اسلامي. دا فکر ته له دې یو فکر سره مواجه او دا تنه ټي ټي پي نه ده، دا پاکستان کې یو غټه پرګنه ده. حماسي والا ټي ټي پي 284 ګوندونه په پاکستان کې دوی کلعدم ورته وایي ممنوع یا په تور لیست کې شامل شوي دي. ښه د ټي ټي پي اخو ډېر لوی لوی ډلې دي. به څه کوي؟ بل دا ده چې د پاکستان کې د نارامۍ لپاره د بلوچ غورځنګ، د بلوچ لیبریشن آرمي او لیبریشن فورسز، دا خو دوه داسې نظامی ډلې دي. بوکتي کورنۍ نه یادوم، هغه مخالفتونه نه یادوم. زه وایم چې دا سالم سیاسي دا حرکتونه بلوچستان کې تا ته ډلې دي. ته لاړې امریکا کې دی ویل چې دا بلوچ لیبریشن آرمي او لیبریشن فورس دا دوه عسکري ډلې دي. دوی په تور لیست کې امریکا ته ویل چې ته شامل کړه، دا په تروریستي ډلو کې شامل کړه. ښه دا کار وسو. بل دا ده چې پښتونخوا خو ټوله ناارامه ده. پښتونخوا کې فوج دومره کسان وژلي دي چې منظور پښتون یې لیست اعلان کو تر 80,000 ډېر وو. دا د شمار خلک دا هغه دي چې بې شماره. بل هغه میرمن څه چې د مارنګ څه چې کوي هغه وایي چې د بلوچ دا میسنګ پرسن چې دوی وایي چې ورک سوي دي، دوی خو هغه ورک سوي غواړي. هغه چې دي تاسو وګورئ تر 40,000-50,000 دغه لیست ډېر دی. دلته ته مشکل لري. بل دا د پنجاب ته براسم. زه پښتونخوا خو طبیعي ده چې ستا خاوره نه ده، پنجاب ته وایم، او بلوچ هم ستا نه روان ده، هغه ته کنټرولوای نه شي. 9 میلیونه دي، 8 میلیونه دي، 10 میلیونه دي، ته په کنټرول کې عاجز راغلی. د سړي ټیکانې ته ترېنه چونۍ ته نه باسي. نو بل پنجاب ته تراسه. په پنجاب کې یو ډېر لوی اکثریت هغه د عمران خان ده. دوی دا لوی پنجاب کې د دې ناراضه موج او هغه روایت یا په اصطلاح نریټیو چې دوی ایجاد کړی ده چې فوج د ټولو بدبختیو مور ده. د پاکستان سالم اقتصاد دوی ختم کړی ده. دلته په کتابونه دي، ځکه کتابونو لس درته وښیم چې په پاکستانیانو دا د ریاضي باز ده. زه نه وایم. په نوم دی ملیټري انک دا عایشه صدیقي لیکلی ده. دا کتاب کې چې دا ښیي چې لوی لوی قراردادونه، لوی پیسې، لوی لوی کاروبارونه اصلي ټول تا وړي دي. او تاسې د امبرکر یو کتاب ده هندی ده، دا له پاکستان له تاسیس نه مخکې لیکلی و. کتاب نوم یې داسې ده چې پوځیانو ته یو ملک جوړ کوي، داسې نوم یې ده چې دا له پاکستان نه ده جوړ شوی. دا د 1940 کال د 240 او 340 کال کتاب ده. امبرکر هغه څوک ده چې د ملي سرود او قانون اساسي د هند دم د په اصطلاح مؤسسې ده. هغه کتاب د پاکستان د پارټیشن اف انډیا، یعنی دا په اصطلاح د پوځ ته یو ملک باید جوړ کو، نو دا پاکستان یې جوړ کو. زما په نظر دا لوبه دوی کوي ترې خلاصېږي نه. کاروبار ده، تور کاروبار ده. پاکستان کې سپینه روپۍ نشته. هغه اقتصادي اړخ ته هم بیا زه خامخا اشاره وکم. نو زما په نظر اوس راغلو دې ته چې میز ده د مذاکراتو. ډېر خو یې ماته نه دي معلوم چې دوی بیان کړي نه دي. نه اسلامي امارت ویلي دي چې کوم شرایط دوی له موږ نه غواړي. پرده کوي. دا اوس هم اسلامي امارت خو چې کوم شرایط وړاندې کړو کې خودل چې بهرنیو چارو وزیر په خبرې وکړلې. دوی ویل چې پاکستان غواړي چې تاسو ټي ټي پي کنټرول کړئ، تاسو ټي ټي پي افغانستان ته درواړوئ، تاسو دلته دا جګړه په ټي ټي پي بس کړئ، تاسو ټي ټي پي ته امکانات ورکوئ. دا مه ورکوئ چې دا شیان یو هم نشته دي ټي ټي پي د افغانستان نه راوړي.
چې همدغه څنګه چې تاسو خبره وکړله چې د دې سیمې خاردار نو تاسو وایي پیشکه نشي تېرېدی، همدا هم اسلامي امارت هم وایي چې د دې نه څنګه تېرېږي او څنګه ورځي. ټي ټي پي ستاسو لخوا ده، تاسو دوی په اړه باندې فتوا ورکړئ چې د ټي ټي پي جنګ چې دی دا ناروا جنګ دی. تاسو دا کارونه وکړئ او هغه اصلي تر شا چې نور تحلیل دی چې د پاکستان ځینې غوښتنې داسې دي چې په میز باندې هغوی دوی په زغرده نشي ښودی او د یو کوډ په ډول باندې وایي چې یعنی د هند سره تاسې اړیکې او راشه درشه مه کوئ. دغه مسایل خو هغه دي چې دا په زغرده باندې اسلامي امارت ویلي دي، مطرح شوي دي. ښه یو ډیپلوماتیکه نزاکتونه دي، وایي چې ته فتوا ورکه د ما د ملک د باغیانو په ارتباط. دا ډېره جالبه ده پخپله، یعنی څومره اوس که بل ملک دا کار وکړي دا مداخله بلل کېږي. دا خو خطرناکه مسله ده چې ته فتوا زما نه غواړې او نراتیو روایت چې ده هغه ستا په ملک کې ستا د عواملو په سبب باندې ایجاد شوی ده. مثلا پښتون پټیاره دی وځپله، دی ناراضه ده، اوس د دې ناراضیتوب دلیل ته بیرون چېرته پلټې؟ عامل یې ته یې فوج. یعنی موږ نه وایو پاکستان حکومت کېدای شي دا یو لوی یو د لسیزو داستان دی. مثلا ته خو فتوا دی هلته پخپله تاسې ورکړې ده چې د عمران خان ګوند او ډله او هغه تاریخ چې دوی یادوي، لکه موږ چې دنیا کې 9/11 ده، د دوی هم یو همداسې یو تاریخ دی څه یادېږي په اصطلاح د اکتوبر، هغه دوی دا ډله یې تروریستي ډله وبلله د عمران خان، دا کار یې تروریستي وباله. دا خو ډېر لویې مسلې دي. اوس د دې پاکستان کې که ته غږ وکړې چې د عمران خان په خلاف باندې یعنی 5 کسه آواز نشي پورته کولی، نو دا ډېره غټه مسله ده. زما عرض دا و چې هغه د میز په سر کې تاسې وزیر خارجه ته اشاره وکړه دغه اظهاراتو ته چې څه د اظهار کړي دي. ما خپله شخصا مجلس کې ترې واورېدل، ورسره ناست د شرایط چې دي هغه د پاکستان په هغو باندې هم نه درېږي. دوی شرایط نور ورچوي چې دا ټول ته راته پرکه، نو دا امکان یې نسته. زما په نظر دا مذاکرات نه دي، دا یو په اصطلاح ته د خوابدۍ لپاره د بد نیت له مخې چې دا شی ډېر غټ سي او پر جنجاله سي، د دې لپاره مطرح کړي دي. په مذاکراتو کې یو ډېره مسله عام چې ده، دا ادبیاتو د مذاکراتو کې هغه ګوډ ویل ده، ته باید ښه اراده ولري، او دوم د ارادې کې دي دغه په اصطلاح پارت آف د سلوشن، ته باید برخه د حل واوسېږې، نه برخه د مشکل واوسېږې. بل هغه شرط و شروط چې دي هغه باید واقعیتګرا وي، یعنی ګراوند ریالیټیز سره اړخ ولګوي، د واقعیتونو د ځمکې سره. چې کله دا ټول په اصطلاح دا په مذاکراتو کې یو هم د تل اړخه برابر نه وي، نو بیا خو مذاکرات نسو. دغه پاکستان چې کوم هغه ایجنډا دی خبره ده، یو سیاسي ایجنډا ورته ویلی شو که یوازې یو پوځي کنسپټ؟ یو بله مسله زه غواړم دغه سوال ته ځواب ورکوم، لیک به یې راوپېچم. هغه داسې ده چې مثلا پاکستان واقعي معنا باندې زه درته وایم له ده نه په لوی ستراتیژي کې لاره ورکه ده. مثلا شرق غواړي که غرب غواړي، دا ترې ورکه ده. دې خواته د چین د 70 شاوخوا میلیارده ډالره پروګرام ده، سپیک او روډ اینډ بلډ انیشیټیو، دغه په اصطلاح لار او کمربند چې سپیک یوه برخه ده. لار او کمربند تر دې نه لویه پروژه ده، دا د سیمې د چین تر ټولو لوی برنامه ده. پاکستان له د سپیک سره ده، خو د روډ اینډ بلډ انیشیټیو چې اصلي د ابریشم لار او د لاجورد لار او د سیمې د منځنۍ اسیا او له اروپا سره د دنیا سره د وصل هغه پروګرام لوی ده. په هغه کې پاکستان نه ده، ځکه که هغه کې شامل سي د امریکا د منافعو په ضد درېږي. بل دا ده چې دی د غرب په وړاندې ډېر ټکري سیاستونه یې وکړو، یعنې ډېر کله دوی منتظر وو چې یو تلیفون ورته راسي له امریکا نه، نو امریکا پرې ایښي وه، ځکه مقاصد پرانه وو. نو پاکستان دا هم
د غرب طرف ته هم پوره نشي تللی، ځکه که پوره لاړ سي نو ته باید پوره د چین مخالفت وکړي. امریکا په کم شي نه راضي کېږي. پاکستان ته وایي چې یا به پوره له ما سره یې یا به له چین سره یې، دوم دا منځ گنجایش نور نشته. ډبل فیس پالیسی د امریکا ګوره، اوباما، اول بوش، بیا اوباما، بیا د جو بایدن، بیا منځ کې اگر چې ترامپ راغی، بیا جو بایدن راغی، بیا ترامپ راغی، دوی ټول ورته وایي چې ته ډبل فیس پالیسی په مخ وړي. پاکستان ته نوم ورکوي چې ته دوه مخی سیاستمدار او ته د پروژو ملک. دا دوی ورته وایي، دوی دا تخلص پې ایښی دی. بل راځم دې ته چې اوس پاکستان هم داسې حالت کې واقع شوی ده چې دی د سپینې پیسې د پیدایش لپاره گنجایش دی نه ورکوي. سپینه پیسه زه اقتصاد در یادوم، د 240 میلیون وګړو ملک ته چې دا 240 میلیونه ټول دوی دي، خلک دي. پاکستان نه غواړي چې د سپین اقتصاد خلک د سپین اقتصاد تقویه سي. ورته ولې؟ په دې خاطر چې که دی تقویه کېږي، دی غټېږي، بیا د فوج نقش ختمیږي. دی باید بدماشي وکړي، په بدماشي کې کار د فوج ده. دی باید جګړه خلق کړي، ځکه دلته د فوج کار ده، دا کاروبار د دوی بیا جوړېږي. دی باید ناامني ایجاد کړي، ځکه ناامني کې خو پیره کار ده، د عسکرو کار ده چې بیرته امن راولي. بیا دا کار د دوی له لاسه وځي. نو دی ناارامي خلق کوي په پاکستان کې. ما درته ویل چې د ګوندونو مخالفتونو ته وګوري، دا کالعدم یا ممنوعات کې چې څومره ګوندونه دی شاملوي، له صوبو سره څه روان ده، دا ټول بحثونه دي. مثلا په 1960 کال کې او بیا په 1955 کال کې، په دې 2 کالو کې فوج داسې لوبه وکړه چې بندشونه په افغانستان لګول. دلته د 1960 کال کې 2-3 میاشتې یوري بندش راغی، بیا بندش راغی. نو دا داسې دوره وه چې اعلی حضرت ظاهرشاه حکومت و. نو دلته موږ بدیل لارې نه درلودلې. موږ ته دوی شرایط د کراچۍ بندر دا باندې وضع کړل. هغه شرایط د افغانستان ورسره په هغه وخت کې ومنل. اما په 1955 کې ولې دا کار وکړو؟ امنیتي بحث ته راځم چې دا لوبه درته واضح کړم. په 1955 کې چې داود خان صدر اعظم و، نو دې کې دوی د شرایط بندشونه وکولو. 22 میاشتې بندش راغی په دې کال کې، ټول څه یې بند کړو. په دې کې موږ دلته د شوروي اتحاد وخت ده، نو موږ یې ورټیل وګولو چې ځکه ماته ډوډۍ نه وه، نو موږ د شمال کوریدور خلاص کړو د اتحاد جماهیر شوروي سره. دا چې اقتصادي اړیکې مو ورکړې، ډوډۍ او د مصرف مسله وه، دا خو تا وابسته کوي نورم. نو موږ یې دې خواته شوروي اتحاد ته قصدن ورټیل وهلو، په دې خاطر چې دی دلته د امریکا پښه راکش کړي. دا سیالي دلته راولي، په سیالي کې د ده ګټه وه. ما درته ویل چې فوجان د مرمیو، ټوپکو، باروتو، د وژنو، د مرګ و میر او د ناامنه کولو که دا ونه کړي، خو د ده کار ختمیږي. نو تا ته اوس ښه د پاکستان مثال درته یم، د سالمې سپینې بودیجې برخه چې دا اوس پاکستان له کسر سره مواجه ده، د فیصله د فال کېږي، دوی چې ورته وایي چې د ناکامه دولت په ردیف کې راځي، د راویستل ویلې چې دا شوروي وي امریکا که راسي نو د ډالرو کاروبار شروع کېږي. دا خو د شرق او غرب جګړه به وي او زه به په منځ کې یم. افغانستان به د سره سیلاب چې شوروي اتحاد ده د دې په وړاندې راځي. په مقابل کې دلته د بریژنسکي د امریکا د امنیت شورا دا د جیمی کارتر د وخت کیسه ده. هغه یو دوکتورین جوړ کو په نوم د ګرین بیلټ، شین کمربند. شین کمربند د چا و؟ شین کمربند کې اخوانیان، سلفیان، اخوان المسلمین دا ډلې جهادي و، دا یې جوړې کړي په دې خاطر چې د سره سیلاب مخه که په شنه کمربند ونه نیسو دا نه کېږي، پاکستان ورسره درېدی نه سي. امریکا ته یې وویل په هغه وخت کې چې وروره زه خو دا شی اتوم ده دا باندې هم نسم ګزاره کولی، دا اتومي شیان که راته پرک هم نسم کولی، نو ته ما ته مصرف راکړه چې زه دلته کاروبار وکړم. د دې سره سیلاب را روان ده، دا کراچۍ عمان بحر ته روان ده، ګرمو اوبو ته په اصطلاح. ښه، نه په
اجنډا کې د اتحاد جماهیر شوروي ګرم اوبو ته تک بالکل ستنه دا قصه نسته داستان نسته چې نسته تا څنګه جوړه کړه امریکا دې مغلطه کړه او د امریکا په خیر راوستله په اوله دوره کې چې کله ضیاءالحق څه راغی د 7 میلیارډ ډالرو خواست یې وکړو ضیاءالحق ویل نه د ما د 7 میلیارډو معامله نه ده 40 میلیارډ ډالر ضیاءالحق ته ورکړل شوي دي دا د جیمی کارتر په دوره کې دی ویل چې دا جنگ ډیر لوی د زه نه سم کولای زما خلاص که اتم د کار شي د ودی نسی او ګرم اوبو ته به دی راسي او دا خو د امریکا د منافع وو او د انګریز د منافع وو په اصطلاح پټیاره د جغرافیا ده چې دا خلاص اسوه نور چې شي پاتې کیږي دا چاونۍ نور خو پاتې نه د بهر د نور خو یې خو ته هند خو په اصطلاح هغه وخت کې تاسو پیادي دا هند د خلق غوندو پکې د ګاندی غوند چې دا هغه دی ول خلکو غوند یعنی هغه په خپل تیار کمونیستي په فکری ډول باندې او هغه د چپی افکارو کمونیستي تمایلات لري نور په دې شاوخوا کې امریکا حتی د ایران په د بریژنس کې په کمربند کې پښنه کمربند کې د ایران بستاسي پیادي چې ویلي د منګه دومره پټیاره چې له شوروي سره جنگیدلې ده هغه ایران ده ایران همیشه د امریکا په منافعو کې جنگیدلې ده که صدام کمونیستي رژیم په راغورځولو کې کار وکړو کمونیستي بیا هم درته وایم سوسیالیزم د شوروي اتحاد بقایاجات ایران پکې د اول خط کار کړی کله لیبیا سره وو کله افریقا سره جنگ وو ایران خو د امریکا په کمربند کې ډیر ښه واقع شوی دی حتی 9/11 نه د سپتمبر د پیښې نه وروسته ایران اولین ملک د 100 میلیونه ډالر د پوسټ 9/11 یعنی د امریکا د راتګ نه بعد اولین ملک چې 100 میلیونه روپۍ کومک کړی دی هغه ایران دی نو امریکا خو ډیر ښکلی شی لري دلته هغه استعمالیږي د افغانستان بل دلته پاکستان پکې تجارت وکړو ګټه وکړه تاسو وګورئ د کوم کال نه چې شوروي اتحاد راغلی ده یعنی د اویاومو کلونه تر 90مو د پاکستان د اقتصادي ودی د رشد مثلا اوس پاکستان کې رشد 1.2 یا 3 یا 4 ده په هغه کلو کې 12% رشد په افغانستان کې شوروي یرغل کړی ده جګړه ده تباہی ده بربادي ده رنګېدل دي بمبارونه پاکستان په رشد اقتصادي کې دا ارقام دي ریاضي ده البته تاسو کتاب ته وګورئ په همدې کلو کې د دوی رشد د 12 کلو وګورئ 9.12 دا په دنیا کې هیڅ ملک نشي کولای هیڅ ملک په دې کلو کې په ټوله کوره د ځمکه کې مثلا 240 ملکونه دي یا بیرق دي په دوی کې دا رشد په دې کلو کې ټول ځکه د سړې جګړې دوران ده شوروي د امریکا ټول په ضعیف حالت کې روان دي دای په وده کې روان دي نو د ګټه وکړه په هغه دوران کې زه درته یم اوس بیرته چې دا د بندیشونو سیاست د یو خوندې کتلای دی ما درته ویل چې په 1955 کلو کې چې موږ باندې 22 میاشتې بندش راوستو موږ راوستلو مجبور کړو شوروي اتحاد ته ورغورځولو د امریکا ملګرتیا کمای کړه ځکه چې دا ترېنه وتله انګريز خو د پاکستان جوړ کو امانور د دې د چلولو د دې انجن مصرف نه درلود ویلې نه درکو نو پاکستان په بل مصرف په تلاش کې وو هغه ویل چې کدا شوروي دلته را بوخته کم وي امریکا له شوروي سره درګیره کم ډالر او دی وای حتی د تاسو وګورئ د برګیډر یوسف کتاب د خرس تلکه نومه او بل کتاب لیکل د زرملوال صاحب ترجمه کړی ده تلس بولټ بنیاد د ایسای مشر چې حمید ګل هغه چاپ کړی دا هغه د تحقیقاتو مرکز لري نو نور کتابونه هم د عظمت علي خان تاسو په پیژنې د یوریشیا د مرکز په پاکستان کې په خبر کې د دې مرکز مشر هغه کتابونه لیکلي دا صادق چې زمونږ سفیر و دلته د پاکستان دغه واته کتاب لیکلي دي په هغه کې لیکل شوی دي چې تلس بلټ یعنی تروریستي افغان هغه پښتو کتاب زرملوال صاحب چې کړی ده تروریستي افغان یعنی چې ترڅو یو افغان هم پاتې پاکستان ویل چې د شوروي په خلاف به دا جنگ جاری وي او سوله به نه راځي نو امریکا ته خدغه داسي په موږ باندې سخت لوبي کړې دي اوس فوج ما درته ویل په دې اجنډا کې تایکه د خو تقدس له سور کړی د ما درته ویل چې اس کی پیچی وردی هي ټوله پښتونخوا کې د ازمنګ پښتونخوا کې اخوا دا ناره ده دا ناره تنه اوس دای نه وږي بلوچ هم وږي دا پنجاب هم وږي پاکستان تر کنټرول لاندې د قومونو هغه جرأت چې د
پوځ په مقابل کې رامنځته شوه. په دې باندې خبرې وروسته کوو. دغه ټول څه چې تاسو وویل دا براله دي، روښانه دي. افغانان هم په دې باندې اوس پوه شوي دي او د افغانانو سره اوس د پاکستان مشکل هم همدا دی چې دغسې پروژو د تطبیق لپاره لاره ورته نشته. لانجه په همدې باندې روانه ده. لانجه دومه لانجه، یو خو مې د اوله د تاریخي درته ویله چې د فوج اراده او کاروبار یې همدا شی ده چې موږ ته جنجال جوړ کړي، موږ شوروي ته ټېټ وکړو، موږ دې خواته دوی سره نږدې کېدلو. سنټو او سیټو په پیمان کې افغانستان خواست وکړو چې موږ تاسو ته راځو، د امریکا او د ایران او دا ملکونه چې د امریکا سره نږدې شو، د شاه رضا پهلوي د دورې. لانجه دوم امنیتي بعد د دې بندشونو د دې لوبې. تاسې وګورئ دی دوه سیاله لري، هغه عمده یوې بلوچ ده، یوې پښتون ده. دلته خو جګړې وکړې دا سیمه یې ناارامه کړه، جغرافیه یې په جنګي جغرافیه بدله کړه. اوس یو ټکی تاسو ته وایم، تفصیل کوم نه. جنګي جغرافیه باندې که ته یو جغرافیه تبدیلوي، دا د 100 کلو پروژه یي. بیا په جنګي جغرافیه کې جرمي اقتصاد او جنګي اقتصاد، جګړهیز اقتصاد، دغه وار اکانومي دا رشد کوي. جګړهیز اقتصاد ډیر ګټور ده، ډیر ګټور شی ده. د پښتون اسې به چیرته وو، د پښتون کاروبار، تجارت، ژوند د امنیتي مسلو سره اقتصادي مسله هم تړلې ده. نام نه کړه دا کاروبار لاړ پنجاب ته. د پښتون ټول پښتونخوا کاروبارونه، هغه غوړ، ظرفیتونه، طلا، هغه کار د ژوند شی، هغه انتقال سو. نو دا پټیاره پاته سوه په یو فقیره، محتاجه، جنګ ځپلې، بې سواده جغرافیه باندې. دا د ده جنګي هدف. دوهم هلته په سند کې چې نارامي جوړه کړه، د سند وی په بلوچستان کې دا نارامي جوړه کړه غټه کړه. اوس د بلوچستان ټول کاروبار، شیدې، پیروی، ژوند، اقتصاد، هغه لاړو سند ته انتقال سو، 2 صوبو ته، یعنی پنجاب او سند. په دې ناامنۍ کې، په دې لوبو کې دوی ګټیالي سو. ښه دا دوام نه کوي. اوس خو پنجاب هم ناراضه ده او سند هم مسایل لري، خو زه سند ته نه ځم ځکه دا ډېر لویه مطالعه ده. بیا چې په سند کې مثلا MQM هغه پخوانۍ ډلې او هغه ناراضه مسلې چې دي، هغه کاروبارونه بخصوص لوی کاروبارونه پر جنجاله دي، لوی پروژې چې دي هغه د فوجیانو په لاس کې لوېدلې دي. او سند تر ټولو ډېر لوی د نفوس خاوند ځای ده. نو که هغلته کاروبار خراب سي، نو طبیعي ده بغاوتونه د ولسونو بیا ته کنټرولوی نه سي. اوس دې ته راغلم چې تا ویل چې د لانجې تر شا اقتصادي لاملونه پراته دي، سیاسي لاملونه پراته دي، د پښتون د تضعیف مسله پراته ده، او لوی اجنډا کې انګریز د دې سیمې لپاره ژاندارم پاکستان ټاکلی ده. اوس پاکستان ژاندارم چې ده باید څو کاره وکړي. د ژانداري لپاره یو ځای دا ده چې دا پښتون پټیاره ټوله په مجموع کې ناارامه کې خلا و بازار کې، چې دا ناارامي هم افغانستان ته انتقالوی سي او هم په اصطلاح دلته حاکمیت پې کوی سي. هلته په کشمیر کې چې کله دغه بحث د ناارامه کولو وو، نو د کشمیر مسله هلته هند داسې کارونه شروع کړو چې دغه وړوکی کشمیر په اصطلاح دا اوس تاسې ولیدل تر میلیون ډېرو خلکو مظاهره وکړه د فوج په خلاف، د پاکستان د امنیتي ځواکونو په خلاف، د پالیسیو په خلاف باندې. هغه کشمیر هم ترې وتلی ده ځکه هند رغنده سیاست وکاروه. هند ورته دا سیمه د عزت سیمه جوړوي، آبادۍ پکې روانه ده، او د ژوند د منابعو چې ته ترې مستفید سي هغه ټول روان دي. نو دا کشمیر وایي چې زه ولې په دې جګړو کې کار وکړم. نو د جګړې هغه ملیشایي ځواک چې ده جوړ کړی و، په اصطلاح ملیټرلایز یا پوځیتوب یې پکې حاکم کړی و، هغه اوس نارملایزیشن ته روان ده، هغه سیولایزیشن ته، هغه بیرته ملکي کېږي. او افغانستان هم وبخښه دا ټکی تکمیلومه، په افغانستان کې هم چې دی ګوري چې دا پوځي اغراض چې دي هغه ونه سو. دوی فکر کوو چې هلته به طالبان
په منځنۍ اسیا کې، تاجکستان کې، ازبکستان کې دغه ته به چېرته ورکړي، چېرته به یو غوریان هغلته له چین سره درګیره کړي. همه ګوري چې نه وله شوروي روسیه په رسمیت وپېژندله، منځنۍ اسیا تر ټولو ښه تجارت او ملګرتیا ورسره کوي. د الټرناتیو یا بدیلو لارو او بدیل تجارت کاروبار هلته له افغانستان له هغه سره کوي. اخوا ته د چین سره بهترین، چین خو یو دنیا ده، نو روسیه خو یو دنیا ده، که دا دواړه سره یو ځای او بل دا ده چې له هند سره په د ټکر سیاست نه جلوګیري وکړه. دې خوا ته چې عربي ملکونو تشویش درلود، هغه د عربي بقایاجاتو نه هغه ګوري چې مکمله سالمه وضعیت ته دلته قراري ده. قطر هم وایي چې زه اعتماد در باندې لرم، عربي ملکونه هم وایي اعتماد لرم. ایران سره چې د ټکر گنجایشونه په تشیع کې لټولې، په مخالفینو د مقاومت په ډلو کې لټولو، په دا ټولو کې ګوري چې نه دا خو روابط تر ټولو ښه سو. دا د سږ کال د ایران سره د تجارت او اقتصاد، د ایران په خارجي تجارت کې افغانستان د 80% نقش لري. یعنی ټوله دنیا یو طرف ته، افغانستان د تجارت لپاره 80% بازار ده. نو دا هم ونه چلیدل، ناامني هم ونه سوه او دلته پروژې هم روانې دي، ژوند هم روان ده. کابل د وینو په حمام باندې تبدیل سوی نه ده، لکه دوی چې آرزو درلودله چې بیا به دا سیمه جغرافیا په جنگي او ناامنه جغرافیا تبدیلیږي او شیر او شکر او شیرپیره چې د غرب هغه به بیا په پاکستان باندې راتویږي. دا د فوجانو هغه لویه اجنډا، جزئی اجنډا، اقتصادي اړخونه دا په دې باندې اوس ناکامه شوې ده دغه اجنډا. زما د بحث دوهمه برخه هم دا ده چې د پاکستان دا تمې وي چې د افغانستان د وزارتونو چوکۍ او میزونه بیا په د پاکستان په بازارونو کې خرڅ شي. دلته به جګړه وي، هغه وسلواله ډلې چې د پاکستان په لمن لاندې دي هغه به افغانستان ته راوړي، هغه به سیمې ته خورې کړي، بیرته د هغې د کنټرول لپاره به بیا لکه څنګه چې تاسو وویله چې بیا به د غرب نه دوی په پروژې اخلي، بیا به دا کوشش کوي چې ډالر راوړي هېواد ته، ډالري پروژې راوړي. دغه پالیسي، دغه سیاستونه ناکام شو. څومره ناکام شوي دي او آیا کولی شي د دې نه وروسته چې دغه عملي کړي، څنګه چې دا خبرې تاسې وکړلې او دومره روښانه دي، آیا کولی شي چې دا پالیسۍ بیا کامیاب کړي؟ نه، زه 4-5 مسلې به ډېرې تیزې درته یادې کړم. اول، فوج بودیجه او خریدار د دې لوبو لپاره نه لري. د دې لوبو دوی فکر کوي چې امریکا به خریدار سي، وبایي چې زه دا تاسو چې دا حکومت په رسمیت نه پیژنئ، دا چې ورته وایي چې له القاعدې سره اړیکې لري، دا بد حکومت ده، او تاسې ماته وایي چې زه بګرام هم درته ونیسم. دا کیسه خو یې وکړه که نه؟ دوی ویل چې که ته بګرام غواړې موږ یې درته نیسو، عسکر یو تیار، مفته ایله اجوره راکړه، خرڅ راکړه، موږ په اصطلاح دا کار کوو، جنګیږو. اما پوهېږې په لوی سیاست کې دوی د امریکا قصه یې نه ولوستې چې امریکا آیا دلچسپي لري چې په افغانستان کې دوباره د په اصطلاح تصادمي سیاست غوره کړي، د ټکر. ما 3-4 مبانیو کې دا شی لیدلی ده چې امریکا په اصطلاح په لویه مطالعاتو کې دلته دلچسپي نه لري. ولې؟ طالبانو اسلامي امارت دا لکه ایران داسې رژیم نه ده، اسلامي ده خو دا د انقلاب د صادرولو کار نه کوي، یعنی سیمې ته، بل ملک ته، نورو دنیا ته اسلامي انقلاب نه لګي. لکه ایران چې اوس یمن ته، عراق ته، بیروت ته، لبنان ته، سوریې ته او په هر ځای کې نیابتیان، پراکسي چې دوی ورته وایي، تر فلسطینه دوی دا درلودلو، هغه خو څه نه لري. بل د غزې په جګړې کې په امنیتي لحاظ د طالبانو دریځ داسې دریځ و چې پرخاشګره نه و، یعنی نړۍ تخریش نه کړی، نه امریکا نه دنیا چې د داسې کړي چې دلته خلک ټوله ورځ مظاهري چغې وي او مردباد او زنده‌باد وي، بیرغ د امریکا او د اسرائیلو وسوځېږي، نه یو دانه هم نه ده سوځېدلی. نو د امریکا ویل چې نه، په دغه مسلې کې ته زه تشویش نه لرم. بل ایران خو فرق له افغانستان سره دا د اسلامي امارت چې هغه هایپرسونیک وسلې، اتومي بیولوژیکي وسلو باندې کار کوي او طالبانو سره خو دا کاربار نشته. نو د امنیتي لحاظ هم د افغانستان د امریکا لپاره خطر نه ده. هغه ډلې چې نړۍ ته ګواښ دي د هغې کنټرول دي. په 4-5 کاله کې یعنی په هېڅ ځای کې د دنیا کومه شیشه نه ده ماته سوې چې چا ډبره ورچولي او دا د افغانستان ته ادرس کړي. دا امریکا په دې لحاظ هم ویلي چې دا کنټرول تر دې نو
چې تحریم مې پې لګولی، بدۍ ورسره کومه، بد نوم پې یادومه، بیا هم د دې سیمې نه کوم خطر خو نه ده پېښ شوی. نه په مادرید کې چاودنې شوي دي، نه په اسپانیا کې شوي دي، نه په بلجیا کې شوي دي، نه په واشنګټن ډي سي کې کوم پېښه شوې ده. زه دا بل اقتصادي اړخ ته هم راځم. امریکا که د افغانستان دومره اقتصاد نه لري لکه چین چې اوس د ده سیال واقع شوی ده، د امریکا منافع په اقتصادي لحاظ چین ګواښي، نو یا بل ملک که وګواښي دی ورسره جنګ کوي، نه پرېږدي. مثلا په امریکا کې که ډېر یو څوک له مصرف نه راوځي لکه ونزویلا یا لکه پاناما نور ملکونه، نو دوی وایي چې ته د مصرفي حالت نه که راوځې بیا د ما فابریکه ماشین چاپ او د تولید ډېر نه کوي، نو ته باید مصرفي پاتې سې، تولیدي کېږه ما ډېر پرمختګ مه کوه. سوریه لږ پرمختګ ته روانه وه، د داسې جګجوې کړه. نو په اقتصادي لحاظ هم د طالبان د امریکا لپاره ګواښ نه دي. بل په کلتوري لحاظ هم د امریکا لوی کلتور ته طالبان هیڅ ګواښ نه دي. وایي چې ته دننه چې څه کوې خو همغه ستا د کلتور مطابق دي، ډېرې مسلې دي. نو عرض مې دا ده چې پاکستان دې باندې غلط و چې امریکا کېدای شي په دې زه پرخاشګري وکم نو دی به راملګری شي را سره. نو ما دا 4 فرضیې درته وښولې، تفصیل یې ډېر ده، خو په دې کې امریکا کوم دلچسپي نه لري، نه خطر احساس کوي په دې 4 مسایلو کې امنیتي. یعنی پاکستان بیا په دې نشي توانېدلی چې د امریکا خپل تراکش نو د دې د پرخاشګرۍ خریدار امریکا نه ده چې مصرف ورکړي. ما دوم اوله خبره درته وکړه چې پاکستان تش جیب ده، جیب یې تش، قرضداري ډیره، 140 میلیارډ ډالره یو قرضداري ده، 1.5 میلیارډ بله ده د چین هم ده، د دې سود هم ده. په کال کې صرف 4 میلیارډ ډالره د پاکستان په قرضونو باندې سود ده، او دی له IMF نه نړیوال وجهي صندوق نه دی د 1 میلیارډ ډالر قرض غواړي. شرایط یې پیتا یعنی دې نتیجې ته رسیږو چې پاکستان دلته د یوې نوې جګړې د پیدا کولو په هڅه کې هېڅ دی غریب ده. بل دا ده چې صادرات واردات اقتصادي لحاظ د 10 ملکه له لاسه ورکړي دي په دې اوسنۍ تصادم کې. منځنۍ اسیا د 10 تر آذربایجانه تر د قرغیزستانه، قزاقستانه، د منځنۍ اسیا ټول دا خو په ما باندې لاره تېره شوې ده، بل ځای خو نشته. که ته بله لار مصرفوي د تا شی د پاکستان تولیدات چې ده اقتصاد یې پیږي، صنایع ورته څه وایي؟ مصرفي صنایع. په دنیا کې مصرفي صنایع چې دي هغه په صنعت کې نه راځي. یعنی دی پاپړ تولیدوي، وریځې به جوړوي، یو بل شی به جوړوي، مصرف ده، بوټ ده، چپلقه ده، کالي دي، بل شی ده، دې ته مصرفي اقتصاد وایي. دې باندې اقتصاد جوړیږي نه. د پاکستان مصرفي اقتصاد خریدار څوک ده؟ اروپا کې خو د جنس نه اخلي، په امریکا کې د معیار نه ده، نو اخلي به یې په منځنۍ اسیا کې، هند خو یې ترې نه اخلي. ته په لوی سار کې ایران ورته ضرورت نه لري، خود کفا په لوی سار کې پاکستان خو ناکام ده. بنگلادیش په کټان کې په تافته او دې شیانو کې هغه بازار د اروپا ترې نیولی ده، بیا 2مه درجه کې هند ترې نیولی ده. نو د یو شی لري پاکستان چې ده متکی په د کتان منسوجاتو باندې ده، ډیر غټ شی. 2مه د خورا کباب کې د مساله جات دي او د اچار دي وغیره وغیره، د ډیر بهتر دي. دا لیک خریداران لري په دنیا کې. په انګلستان کې اوس نېشنل اچار چې دي دوی خلک یې اخلي، مساله جات یې ډیر خوندور دي، هغه خلک اخلي. خو دا خو ډیر لوی اقتصاد نه ده، دا خو مصرفي توکي دي. مثلا ته د موبایل کاروبار باندې ډیر روپۍ بنده ده، په غټه روپۍ خو په لاجوردو کې ده، په قیمتي کاڼو کې ده، په الماسو کې ده. دا کاروبار خو ته نه لري. نو پاکستان زما په نظر په دې ټولو لحاظه دی د پرخاش او د جګړې او د مصیبت جوړولو افغانستان ته د دې توان نه لري. یو بل فکتور بل دی خو د افغانستان له خوا درته وایم لنډ، هغه دا ده چې په ټول تاریخ کې د منګه د پاکستان له تاسیس وروسته اول ځل ده چې ته 99% خلک مخالف د پاکستان دي، د دوی د پاکستان نه د فوجانو، د دوی د سیاستونو د کې خپل مخکې نو دغه ته دلته اوس ته د نفوس لپاره هم گنجایش نه لري. نن سب د کې مخکې مو خبرو کړل چې په دې پوښتنه کو د پاکستان د ایجنډاو د وجې د دوی دغه پوځي پالیسیو د وجې په خپل پاکستان په داخل کې په لومړي ځل باندې داسې څرکونه لیدل کېږي، داسې جرأتونه لیدل کېږي چې مولانا فضل الرحمن راپاڅېږي د پوځ په مخالفت کې خبرې کوي، د عمران خان د ګوند خلک راپاڅېږي د پوځ په مخالفت کې خبرې کوي.
نور مدني فعالان سیاسي فعالان لکه منظور پښتون راپاسېږي د پوځ په مخالفت کې خبرې کوي. پخوا دغسې خبرې نه وي. یعنی ورو هغه نتیجه چې موږ تاسو ته لاسته راغلې ده، افغانانو ته لاسته راغلې ده چې دغه د پوځ پالیسۍ چې دي دا د سیمې په ګټه هم نه دي، د ګاونډیانو په ګټه هم نه دي، په خپله هلته د قومونو په ګټه باندې هم نه دي. اوس هلته قومونه هم دې نتیجې ته رسېدلي دي. دغه د پاکستان دپاره څومره ننګوونکي دي؟ ډېر ننګوونکی ده. تاسې عابد صاحب وګورئ، ما درته ویل چې د موږ نفوس یا 40 میلیونه یا 40 میلیونه، ښه دا ټول د فوج ضد ده. هماغې خواته 244 میلیون نفوسه د ټول د پاکستان د فوج ضد ده. دوی که سالم پاکستان غواړي، آباد پاکستان غواړي، خو د دې ټولو په وړاندې خنډ چې د هغه فوج ده. یعنی زه په افغانستان کې موږ له پاکستان سره تصادم نه لرو، له ولسونو سره نه لرو، ځکه مشترکات دومره ډیر دي چې دا ټول ته پرې کوي دا امکان یې نشته. مثلا 40 میلیونه پښتانه دا د موږ دې خواته د ډیورند دغه خواته درخیم پښتانه، هغه خو زما ورونه دي، هغه خو زما قوم ده. خو دې خواته هم مومند لرم، اخواته هم لرم، شینواری دې خواته هم لرم، اخواته هم لرم. دا مسله د لوی پښتونستان د دې پښتونخوا دا د ادعا او مسلې دا ټول زمونږ حق ده، او بل دا زما سره تړلی څه ده قوم ده. نو دا مشترکات د سنی اسلام مشترکات، د تشیع مشترکات، د کلتور مشترکات، د لباس مشترکات، د ګاونډي، د جغرافیا، د ترانزیت، د بل شي دا پیوندونه دومره ډیر دي له پاکستان سره. فوج اوس دا تاوان درګرده نه پیښوي. اوس د پاکستان دوه لوی تندې ته خبرې چې شی ده، که دا ور ونه رسېږي پاکستان له صنعت له چوکاټه وځي، نور ملک ړنګېږي، دیوالي کېږي. د ګاز او د برق کمبود لري. په ګاز کې زه ټاپي پروژه ده د ما باندې تېرېږي، زه تر ده ډېر برلاسه یم چې ښه نه دې درځي که زه یې بنده کړم. اوس دی د ګاز خلک تباه دي. ته پوهېږې چې خلک یخ ته کښېني، کوټه نسي ګرمولی. نو د دې ګاز له ایران نه چې خریداري کوي هغه امریکا اجازه نه ورکوي. صحیح ده، ګنجایش شته، الټرنیټیوونه بدیل شته. ګاز خو دی له قطره هم اخلي، اما دا پریمانه شی، هغه اصلي شی، ارزانه شی نشي ترلاسه ترکمنستان نه ده. دا ټاپي پروژه د ناکامه کړې ده. دا اوس خو جنگ نسته، اما دی ناکاموي. بل د برق لپاره د کاسازر پروژه چې ده دا د دی ده. برق خو دا دواړه خو د موږ نه دي. نه د ترکمنستان ګاز کې موږ 5% نه یو، او ګاز خریدار خو اصلي هندوستان او پاکستان ده. په دې برق کې هم همداسې ده. د فابریکې درېږي په تر 10,000 ډېرې فابریکې په 4 کالو کې سقوط شوي دي یا مدغم شوي دي. نن سبا وخت هم راکمیږي. نو زه وایم چې د دومره لوی تاوان سره ته مواجه، او کته ما درته ویل چې منځنۍ اسیا هم ستا سره ښه بازار و، هغه هم د ما په لاس کې ده. کته اوس په ما باندې لاره تېره کړه، ښه اقتصاد به جوړ کې. نو د پاکستان سره هغه د ګټې شریانونه موږ یو، اما د ضرر لوبه چې دا فوجیان یې کوي نو دوی پکې منزوي دي. په پاکستان کې ما درته ویل چې 2.5 میلیونه مخلوق ټول د فوج مخالف ده، د سیاستونو ګوندونه یې مخالف دي، دنیا یې مخالفه ده، کاروبار دی خراب ده، سپیک دی ناکامه کړه. نو څه شی کوي ته؟ په کومه لوبه کوي؟ خپل سیاستونه هم ناکامه دي. په کوم هلته چې ګوندونه دي د هغوی سره مخالفتونه حکومت ملکي حکومت د فساد نه ډک ده. دومره فاسد حکومت په تاریخ د پاکستان کې نه ده راغلی. دوه موضوعات چې په هغې باندې غواړو بحث وکړو، چې یوې د داعش موضوع ده. د داعش موضوع ډېر تحلیلونه دا دي چې پاکستان غواړي چې داعش ته بیرته د پل ایښودلو ځای پیدا کړي، او د افغانستان باندې بریدونه، له افغانستان سره جګړه، دغه وضعیت دلته د ناامنۍ را ایجادول، د افغانستان د دغه سراسري امنیت د خرابولو هڅه د همدې دپاره. آیا په دې کې بریالي کېدلی شي؟ اوس په افغانستان کې وضعیت تاسې څنګه وویلې چې د افغانستان 99% خلک دا چې دي دا د پاکستان د پالیسیو مخالف دي، دا د پاکستان سره ملګري کېدی نه شي. پاکستان په دې باندې هم نشي توانېدلی چې دلته په افغانستان کې بله داسې ډله پیدا کړي. آیا که کولی شو چې یو بله ډله پیدا کړي، خو حتما په افغانستان کې به د هغې ډلې په ذریعه باندې جګړه کړې وي. د داعش دپاره په افغانستان کې بیا د قدم ایښودلو یا د پاکستان د دغه هڅې دپاره ګنجایش شته دی؟ د داعش په ارتباط اگر چې ما پخوا پې لیکنې کړي دي، د نسل پنجم تمرد و افراط از خاورت افغانستان، تاسې که سرچ کوئ په همدې باب کې داعش څو مبحثه دي. دا هم زه
کمې تحلیل د ډېرې ارقام دي. اول پاکستان دا کار کوي، هو یو چې لنډ سوال ته جواب پیدا کړو. پاکستان له تنه له داعش نه له هرې هغه ډلې چې افغانستان کې په اصطلاح د تخریب پروګرام شروع کړي هغه یو ذره هم وقفه پې نه کوي او مصرف هم پې کوي. نو دوی په داعش باندې داعش ته پروګرام وکړو. اما داعش څو مشکله لري. اول د عربي نړۍ هغه انقلابونه ناکامه سو. داعش چې په کومه انګیزه په عراق او سوریه کې ایجاد شوی خو نوم یې همدا ده، دولت الاسلامی فی عراق و شام، دا مخفف د داعش همدا ده. دا هلته بدلونونه راغلل. اوس سوریه چې ده خو هغه ډله ونیوله چې په اصطلاح ګمان کېدو چې داعش به یې ونیسي، اما اوس اسلامي ډله پې حاکمه ده. نو سوریه خلاصه سوه. هلته ته بل بیرق چلیږي نه، خو تر ټولو بهترین د احمد شرع دی دا سوریه چلوي. دا دوی ډلې دي چې اوس په ائتلاف کې راټولې کړي. بل عراق کې هغه انګیزه او هغه منډیټ ختم سو. دوی داعش په خپله ختم کړو، مړي وکړو، زوبلې کړه خلک. نو دا پدیده عربي پدیده ده، له عربي جغرافیا کې چې ونه چلېدله. په شرقي آسیایي جغرافیا کې چې د دوی منبت الارض نه ده په اصطلاح، دلته امکان یې نسته. بله مسله دا ده چې دلته ته باید یو ریشه ولري. مثلا که ته دلته بدلون راوړي اخوان المسلمین لخوا، نو دا امکان شته ځکه دلته بنیاد لري جهادي ډلې، دا کېدای شي. که دلته ته سلفي اسلام څه کې ګنجایش وګوري، دا امکان هم شته، یعنی دا راتلای شي. دلته ته نور د جهاد په نوم باندې چې څه، حتی دلته ته د خلافت غوندې ډلې یا د حزب تحریر غوندې ډلې د دوی په اصطلاح ګنجایش د دې پیدا کوای شي، اگر چې مشکله به وي چې دوی په اصطلاح لږ جذابیت پیدا کړي. ځکه دا خلافتیان او د تحریریان دا هم ډېر د دې سیمې پدیده ده، عربي پدیده نه ده. نو دا نه چلېږي. ځکه ونه چلېدله چې القاعده په خپله ونه چلېدله چې عربي پدیده ده. هغې ډېر امکانات او توان درلود. او بل دا ده چې 18 ملکه د دې زیږېدو منبع. نو داعش اوس څوک لري؟ پاکستان که دی جوړوي، دا داعش خراسان نوم یې پې ایښی ده. دا خو امکان نه لري. یعنی دی نه او بل نظامي لحاظه دی قرارګاه نه لري. لنډه جمله دا داسې دي لکه مقاومتیان په دې زمانه کې، نه زمین لري نه زمان لري. او مخکې چې تاسو خبره وکړه د همغې په تسلسل باندې په سیمه کې چې کومې غونډې کېږي، په نړۍ کې چې کومې غونډې کېږي، هم دغه یو تشویش ښودل کېږي. تاسې ډېر ښه خلاصه وویله چې دا یو عربي پدیده وه، هلته ونه چلېده، دلته هم نه چلېږي. بیرته د افغانستان نه ځینې وخت دا تشویشونه ښودل کېږي او پاکستان هم په دې کې بار بار د پاکستان چارواکي هم دا خبره کوي. وبخښه، دا د داعش یو ټکی ده چې دوی چې کوم منډیټ لري، کوم اسلام چې معرفي کوي، هغه خو الریډي دلته بیرق پورته سوی ده. ما درته ویل په سوریه کې پورته سو اسلامي، هغه جای ونیو خلاص سو. افغانستان کې اسلامي امارت قایم ده، شریعت وایي. نو د دوی لپاره ګنجایش هغه ایدیولوژیکل لحاظ هم نسته. خریداران یو وروستۍ برخه باندې چې غواړو بحث وکړو، د امریکا او د چین د رقابتونو موضوع چې ده. پاکستان کولی شي چې په دې برخه کې کامیاب شي او د دې رقابتونو نه بیا ګټه پورته کړي، یا چین غواړي چې هغسې رقابتونه وکړي چې امریکا دې ته اړ شي چې د پاکستان پروژو ته بیا پیسې ورکړي؟ نه، ګمان نه کومه. مثلا تاسې اوس وګورئ په اقتصادي لحاظ دې کې ډېر بحث ده. یعنی زه عرض دا کوم چې پاکستان نه د شرق سو نه د غرب سو. دا اوس روسیې ته دا سړی تللی و شهباز شریف، هلته کوټه کې ډېر انتظار وکړو، هر وارې دی سپکېږي، په کم نظر وګورئ. پوتین کله خاندي کله پسخند پې وږي. ښه دی پېژني چې ته اصلي سړی نه یې. که ووایي عمران خان و هغه ما سره ملګرتیا کوله، نو دی دې خواته هم نسي تللی، نه د روسیې ملګرتیا کولی سي نه د چین سره خو د ده داسې پیوند ده چې پرېښوای یې نسي. اما امریکا چې دا امریکا خو ویني په سترګو باندې په دا لویه ساحه کې ویني چې ښه داسې پیک روانه ده، دې ته ته ولې بمونه نه ږدي؟ دی وایي خوا د بلو چې ورته ږدي، ما ته نور تشویش مه کوه، هغه شی هم زما ده. دی زه په هر ترتیب چې وي، خو چین ته به ثابته نه سي چې د دې ټولو فتنو تر شا زه یم. اما اوس خو ثابته ده
چین خو لارې بدلې کړي دي. په پاکستان باندې هغه مصرف چې د پخوا کوو هغه یې راټیټ کړی دی. د پاکستان ته یې قرضونه ورکړي دي د شاوخوا داسې 10 میلیارډه په حدودو کې. د دې سود چې د ډېر زیات ده. د نړیوال بانک سود چې ده هغه 2.5 تر 4% ده. د چین د سودونو بیه تر 9-10-11 پورته ده. نو دا خو د ډلو په جوړېدو باندې نور بریالی کېدای شي چې سیمه کې نه ما عرض دا و چې د پاکستان نه د دې واده سو، نه د کوز کلي سوه، نه د بر کلي سوه. په دا منځ کې بدماشان نقش نه لري. په دننه جوړونو کې هغه مره مشکلات دي 60 یا 50 کورنۍ هغه مشکلات لوی دي چې که دنیا ور سره شراکت هم وکړي دی پې قابو کېږي نه. قرضونه باندې ډوب کړی ده. اوس چې یو څوک قرضدار سي دی ته بلک میل کوای سي. دا زموږ استخباراتي څه کې یو میتود ده چې یو سړی ډېر مجبوره کې چې ته کار ترې واخلي. پاکستان همداسې سوی ده. دنیا ډېر قرضداره کو، مجبوره کو. اوس ته چې هر څوک وایي چې ورته وایي داعش جوړ کړه یا فلانی شی جوړ کړه، دی په ښه کیفیت سره نسي جوړولی ځکه دی پخپله ډېر غل ده، پخپله یې خوري روپۍ. یعنی دا ظرفیتونه یې د لاسه ورکړي جوړ کړه دی روپۍ پخپله په جیب کې وږي، بهریا ټاون کې مصرف کړي یا انګلستان کې په یو ماڼۍ شی واخلي. نو نه د کار شی نه ده. په افغانستان کې ډله سپورټ کولی شي بیا؟ نه په افغانستان کې د دې هغه گنجایشات چې د په فکر کوو یا پانګونه کوله زه ګمان نه کوم. دغه جګړې کې یا دا اوس کوم پالیسي چې په افغانستان سره شروع کړې ده په دې کې بریالی کېدای شي پاکستان چې د معزل خلق کوای سي موقته. اما جګړه چې د جګړې انتهایی هدف چې ده هغه د جګړې اهداف ترلاسه کول دي چې بریا نس ترلاسه کولی. دوم دا د هند غوندې جګړه نه ده. یعنی د افغانستان سره د پرخاش قیمت دی ډیر ادا کوي ځکه دلته د جغرافیا زمینی جغرافیا چې ده دا د اسلامي امارت په لاس کې ده. ځکه چې فوج د پنجاب پروت ده په پټیاره د پښتون کې او پښتون ټول ضد دی فوج ده. نو د عسکر هلته امان نه لري. دا اوس چې عملیات کېږي زه درته وایم چې دا دوی د ټي ټي پي 4 کسه چې عملیات کامیابه کوي ځکه ولسونه او پرګنې د په ضد نه دي، د ټي ټي پي په ضد نه دي، که طرفدار نه دي په ضد نه دي، اما د فوج په ضد دي. په دې خاطر نن صاحب نور هم داسې پوښتنې لرم چې لږ جوابونه ورته غواړم. پاکستان د افغانستان په وړاندې او د سیمې په وړاندې د نړۍ په وړاندې واضح سیاست لري، یو سیاسي تګلاره لري چې د هغې له مخې د نړۍ سره د سیمې د هیوادونو سره یا د افغانستان سره تعاملات وکړي. ښه د تعامل لپاره دا اخلاقي بحث نه ده چې دی ووایي چې زما دغه سیاست ده زه د ټولې دنیا دوست کېدای سم. دنیا اوس په شراکت چلیږي. دا وین وین اپروچ ورته وایو، یعنی ته ګټیالی زه ګټیالی په ګټو باندې. اوس ته ما ته کومه ګټه راکوي چې زه په مقابل کې هغه ته اړتیا ولرم. مثلا زه پاکستان سره وین وین اپروچ کې زه چلیدای سم، ته ګټیالی زه ګټیالی. مثلا د ما په زراعت کې دی ډیره پانګونه کوای شي، تر ټولو ښه شی ده پاکستان. په معادنو په برخه کې په استخراج کې پاکستان زما سره دایم شریک جوړېدای شي. یعنی که ښه پاکستان وي موږ ښه پاکستان ته ډیر ضرورت لرو. دی دلته تر ټولو ډیر د منفعت ځای همدا ځای ده. اما د کچالو خو تر چین پورې نسي رسېدلی یا منځنۍ اسیا ته چې په دغسې لارو کې که دی هوښیار وای خو ما ته به یې لاره دا سړک به یې اورګاډي پټلۍ به یې وصل کړی وای اتې به د ده روپۍ. پوځي پالیسۍ نورې چلیږي که نور هم زیان وراړی پاکستان ته؟ نه خو پاکستان چې ده دا اوس ترمیم 20م ترمیم په دې کې خو بیرته پاکستان پوځیتوب ته بوتو. پاکستان وروسته له 80 کاله دیموکراسۍ خپله دیموکراسۍ ماته کړه. د ولس د خلکو د منافعو یو ټکی په دې 20م ترمیم کې نسته. 14 فقرې دي ټول د فوج بالادستی د دوی په جملې به درته ووایم او فوقیت او ژانداریزم د فوجیانو تامینوي، بل شی خو نسته پکې په سیمه کې د نو دا فوجیتوب دا په دې پاکستان کې خو خریدار نسته. په سیمه کې د اقتصادي ودې پالیسۍ مخته روانې دي. بله دغه اقتصادي پالیسیو سره د پوځ دغه پالیسۍ سازش کولی شي؟ ناکام ده. پاکستان ګوره په لویو قتلو کې په نړیوال سوداګریز سازمان کې غړی ده، دی دغه پابندي نسی کولی ځکه په ما باندې لار بنده کړې ده. اوس تخلف پې ده
چې ته د آزاد تجارت غړی یې، اما د افغانستان ترانزیت خو د آزاد تجارت یو برخه ده. نه پې مالیه وضع کوای سي، نه ترانزیت وضع کوای سي، نه ممانعتونه. د په موږ په 220 قلمه مال باندې مالیه وضع کړې 10% چې دا راتلل به، او 8 کټګوري مال یې بند کړی ده. مثلا ما ته وایي تاسو ته د اوسپنه نه درځي، تاسو ته د دوا له بیرون نه راځي، ته یې مه راوړه. ته مفروشات ته فرش مرش او موکیت دا له بیرون نه مه راوړه. خوراک کباب اجناسو کې په دا شپږو کټګوري کې هغه مکمل بند دي، موږ یې نسو راوړلی. نو زما په نظر باندې د آزاد تجارت سازمان کې دی د غړیتوب تاوان ده. دوم دی په ایکو کې زموږ سره په سیمه ییزه همکاریو کې غړی ده د اقتصاد د منځنۍ اسیا او ایران او ترکیه چې پکې دي، او دی هم د مؤسس غړو نه ده. په هغې کې دی د ورکړې لپاره نه لري شی. خو منځنۍ اسیا خو دا ما درته ویل چې 8 یا 10 نن سبا خلاص په هغې کې دی بند ده. او بل لوی سازمان کې سارک کې دی غړی ده، د جنوب اسیا په اقتصادي سازمان کې. نو په سارک کې خو هندوستان او بنګلادیش ترې نه ګټلې ده، دی خو په یو روپۍ شی نه لري چې چاته یې ورکړي. نو دی څه لري د ورکړې لپاره؟ تا ویل چې په سیمه ییزه لحاظ دی ښه ملګری پاته کېدای سي. ما درته ویل چې د ښې ملګرتیا قصه اوس مفته قصه نسته. اوس قصه دا ده چې په شراکت کې څه راکوای سي، څه درکوای سي، دا دی نه لري. افغانان ملي یووالي ته، د افغانستان د وجود ساتلو ته او دې ته رسیدلی دي، یا د پاکستان په ټولو شومو توطیو پوه شوي دي افغانان یو دي سره د دې هر څه په وړاندې؟ او دا یو رواني جګړې کې که تاسې وګورئ ټول افغانستان د پاکستان د فوج په ضد ده، دا یو مسله. اما په داخل کې ته چې غواړې د ولس د انسجام کار وکې، ته اسلامي امارت ته زه وایم 3 عمومي پریکټسه کوونه کې. اوس طالبان چې دي ډامیننسي ده، غلبه ده، سیطره ده، حاکمیت ده، حاکمیت کاملا کامیابه حاکمیت. اما دوی باید د سټیټ په طرف لاړ شي، دولت سازي. دولت 3 مؤلفې لري: سټیټ آف نیشن، د ملتونو دولت، یعنی دولت د ملتونو دولت باید وي. هغه دوم ساورن سټیټ ده، اقتدار مشروع اقتدار لپاره ته باید هغه اصول او مبانی او حرکت طی کې چې تا ته مشروعیت درکوي. د ولس لخوا ته ټاکل سوی حکومت دی جوړ سوی، یا ریفرنډم، یا رایه، یا جرګه، یا شورای اسلامي، هر نوم چې پرېږدې چې ولس تا ته ووایي چې دا. او بل سټیټ آف لا، د قانون دولت، په عربي کې دولت القانون ورته وایي. د یو ملک چې اساسي قانون ونه لري، مؤلفات د دې قانون خو چې قوانینو دولت ته ولري. نو مثلا زه اوس عام سړی یم، خو زه پوهېږم چې د طالب هغه ټوپک چې په غاړه ده یا په پاټک کې چې چېرته ولاړه ده، هغه تر ما نه بهتره ده. که زه اوس دعوه مې راسي د طالب سره زه بایلمه، که دی ما ته څوک ناحقه څاپېړه راکړي، زه داسې قانون نه وینم چې د ما او د ده د برابره تابعیت یا شهروند په توګه موږ د برابر وو. دی په ټولو چوکیو کې ده، زه نه یم. زه له ماستریانو سره، له ژبو سره چې خارجي پوهېږم، له ډیپلومونو سره زه بېکاره ګرځم ده. اما په ښاروالۍ کې یو کارمند مولوي صاحب پېناست، محترم ده مولوي، اما دا د دولت ما درته ویل چې یو عاطفي مسله ده د رواني جګړې لپاره. تا سره اوس بالکل ملت ولاړ ده، اما د سټیټ که ته جوړ نه کې، د تا دوام ناممکنه ده. ته باید دا ټول برابر کې چې دا 3 مؤلفې چې ما درته وښولې، د قانون دولت، مشروع اقتدار او د ملتونو دولت، دا ته باید تکمیل کې. اوس ښه کارونه روان دي د افغانستان کې، بېساری ده. مالیه راټولونه بېساری ده. په ټول نظامونو کې موږ داسې نه وای چې 100% مالیه ټوله راټوله شي. دا د قدرت او حاکمیت معنا ورکوي. او بل دا ده چې تا په خلاف بغاوت نسته، زه آرام، بل خلک آرامه، ولس باندې تار تحمیلوي، ولس وایي جه سید. که 3 میلیونه جلکۍ له تعلیم محروم دي، خلک دا غلي سول. اما دا امتیاز دا دوام نه کوي. دا حالت که ته اساسي اصولي ستنو ته چې د یو دولت هغه اساسي ستنې بلل کېږي، هغه ته تکمیلي نه کړي. ډېره مننه رنګ صاحب، کورم آباد. درنو لیدونکو، د نن بحث تر همدې ځای و، تر بیا د الله په امان.